السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، نن در سره د الله تعالی له نوي نومانو څخه د درو نومانو یو داسې ناشنا وظیفه شریکه کوم چې دا وظیفه به ان شاء الله ستاسو هر حاجت، ستاسو هر مراد، ستاسو هر خواهش در پوره کوي. دوستانو، که هر انسان په زندگی کې له مشکلاتو، له پریشانیو، مالی مشکلاتو یا له صحت د مشکلاتو یا د کورنۍ د جګړې له مشکلاتو سره مخ وي او له دې څخه خلاصون غواړي، ان شاء الله دغه یو عمل سی وکړي. د الله تعالی نن نوي نومان دی، له دغو نن نوي نومانو څخه د دغو درو نومانو وظیفه سی وکړي، ان شاء الله لري نه د سی په ډیر کم وخت کې به د پریشانی د مشکل حل سی او هغه حاجت سی د کم حاجت لپاره د وظیفه شروع کړي و هغه حاجت به الله ورپرکي. نو راسي دوستانو، دا مقللا سم مور کوي، پر هغه طریقه باندې دا وظیفه وکړي کم سی زه درته کایم. ګوري دنیا ده، الله تعالی سي انسانان پیدا کړي دي، په دې کې داسې انسانان دي څوک د مالی مشکلاتو سره مخ وي، څوک د صحت له مشکلاتو سره، څوک د اولاد له مشکل سره مخ وي، او څوک په کور کې د کورنۍ جګړو له مشکلاتو سره مخ وي، یا څوک د صحت له مشکل سره مخ وي، بیماری زیاته وي، یا څوک د روزګار له مشکل سره مخ وي، بیا په دې اوس عصر کې بیروزګاری زیاته، یا څوک داسې زندگی له بل مشکل سره مخ وي. اسی خامخا پر انسان باندې یو مشکل راځي، خو انسان له خپل حقیقت څخه نه ده خبر. اکثر وخت پر انسان باندې سه مشکلات راځي، ګوري دا د دوو وجو، یعنی انسان سی په پریشانیو، په مصیباتو، په بیروزګاری، په اقتصادي مشکلاتو کې راګر کیږي. دوه وجه کېدلی شي، یعنی کله کله د انسان له خپل ځان څخه ورپېښي. ګوري الله پاک جل جلاله سره دا ډیر عادل ذات ده، الله تعالی ډیر مهربان ذات ته، پر خپل بنده باندې هیڅ کله ظلم نه کوي. یو انسان د پریشانی کې راګیروي، نو هغه د الله تعالی ناشکر بیانوي او دا لځان سره وایي چې الله تعالی زدای کړم، الله تعالی زدای کړم. دا اکثر وخت د انسان له خپل اعمالو څخه کیږي. انسان وسیله ختمه کړي وي، انسان بيدینی شروع کړي وي، انسان دی الله له دین څخه لري سوی وي، او انسان مثلا ظلم شروع کړي وي، انسان ناجایز تجاوزات شروع کړي وي. اکثر وخت لدی وجه څخه هم پر انسان باندې هغه مصیبتونه، هغه غمونه راځي. دوهم پر انسان باندې سکل راځي، دا پر ډیر الله والو کسانو باندې، پر ډیر دین فرست کسانو باندې، پر ډیر خدای فرست یعنی دوستانو دی الله تعالی باندې راځي په شکل د امتحان. یعنی الله هغه خپل بنده ازموي چې تو درې دی دې تاب لري که نه لري. کچيري ته صبر ور باندې وکي، الله تعالی لغنه بعد به تاسو ته ډیر غټه کامیابی درکړي. ځکه سی خلک وایي چې له سخت مشکل، له سخت پریشانی څخه ضروري و کامیابی سته. نو کله کله پر انسان باندې چې مثلا داسې مشکلات راځي، کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، صحت یې نه وي، اولاد یې نه وي، نو هغه د الله تعالی له طرفه پر دې بنده باندې امتحان وي. نو دا بنده چې پر دې امتحان باندې صبر وکي، په هغه امتحان کې کچيري د ځان کامیاب کو. تاسو ګوري د دنیا امتحان یا د سکول یا د مدرسې یا د ډیپټي وظیفې لپاره کله چې په کې د ښه نمبر واخی، مثلا کامیاب سي، لغنه بعد ګوري د ته وظیفه، د ته ډیپټي، د ته مثلا هغه ځای پیدا کیږي چې د ډیر به انتها ور باندې خوشاله وي. ولی کم امتحان چې د ته ورکړل شوی او په کې د ځان کامیاب کړي، په کې د بریالي سو. نو دنیا کې چې پر انسان باندې هم داسې مصیبت غمونه راځي، اکثر وخت الله امتحان وي. نو کم کس په دې امتحان کې کامیابی ترلاسه کاغه انسان لاړ کامیاب سو، د کامیابی یعنی صبر یو کوي، هغه د کامیابی غونډې ته ورسېدی. نو لہذا دوستانو، کچيري داسې مشکلات پر تاسو باندې راځي، یا مثلا کچيري د انسان په خپل گریوان کې وګوري، نو هغه د خپل ځان سم کړي، وظیفه دی وکړي، الله ته د ځان تسلیم کړي.
یا کراتلو دی الله تعالی طرفه او دای فځان کې داسې څه نه لیدل نو خو صبر دی الله ته وکي یو ورځ نه یو ورځ به ضرور دی د دور دی د وخت دی د ټایم راځي. نو لہذا دوستانو لدې سره سره د دې وظیفې عمل هم زه له تاسو سره شریک کوم چې دا نومان دی الله تعالی جل جلاله د درې نومان بس دغسې خو د الله تعالی نه نوي نومان دي له دې نه نوي نومانو څخه مبارک نومان دي ټول تاثیري نومان دي ټول طاقتور دي خو له دغو څخه زه د درو نومانو وظیفه شریکه کوم. دا وظیفه که د جمعرات په ورځ کوئ کې د جمعې په ورځ کوئ کې د هفتې په هره ورځ باندې تاسو کولی شئ خو کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې کوي په بها د ډیره قیامتي ده خاص کر د جمعې ځکه چې د جمعې خپله ورځ ډیره قیامتي مبارکه ورځ ده. عمل دا د دوستانو په هره ورځ چې تاسو کوئ به یې د ماپښین له لمانځه نه بعد طریقه یې داسې ده اولین به تاسو درود شریف ووایاست له هغه نه بعد له درود شریف نه بعد به 110 واره 110 واره دا توري ووایاست یا وهابو یا وهابو له هغه نه بعد به 110 واره الله الصمد الله الصمد ووایاست له هغه نه بعد به 100 واره تاسو یا رزاقو یا رزاقو ووایاست په پای کې به بیا درود شریف ووایاست او پر د خپل لاسو باندې به یې جفت کړئ د خپل لاس پر بدن سر پر دې ځایو باندې اندامو باندې راتیر کړئ الله تعالی به شفا درکړي او له هغه نه بعد به خپله دعا وکړئ په ډیره عاجزي په ډیر خشوع سره انشاءالله چې ستاسو کم حاجت و په خپله دعا کې الله ته پیش کړئ چې کم مشکل مې و کم کار و هغه له الله سره شریک کړئ الله تعالی سره داسې شریک کړئ چې یا الله دغه کار ده تا ته یې پیښوم یا الله را پوره یې کړي انشاءالله الله پاک جل جلاله به ستاسو هغه حاجت پوره کړي او ستاسو دعا به قبوله شي. نو دا وظیفه و نهایت اسانه و له نورو سره یې هم شریکه کړئ پر الله مسپارم. السلام علیکم.